یو غنټه بجلی نو سلو غنټې وکړې دي. हाँ जी सलाम वालेकुम. وعلیکم سلام. हाँ जी دا बिजली دا बिलونه راغلي دي. دا د اجرې دی دا 47,000 روپۍ دی او دا چې دا کور دی دا 1,50,000 روپۍ دی. که دا ما خو دومره خرچه به نه وه، ما پسې خو به دا کور بل چې 6,000 به او د اجرې به زما 4,000 یا 4,500 به دا څنګه چلې او دا بل نه چارې دا چې زمونږ دا کور دی دا پسې څومره راغلی دی؟ لس کم سل لیکو. دا خدای د سره خلاص کړه. دا خو زما خیال زما د کور د اجرې د بجلي جوړې تاسو استعمالوئ چې د نن نه پس نه به زه ستاسې انکوایري کوم ټول رامیتوب تاسو کړئ ښه. ویم یا خان جي انکوایري را پسې مه کوه. ویم تاسو بغیر د هېڅ نه سملی نه او موږ ته صرف یو د چت پکې لګېدلي ځکه بل کم راځي. کاکا لار کښېنه برای انعام دې میټر لګولی دی ټولې بجلي زما را اجرې نه اخلې ښه. او ته ما ته ده ووایې که نه چې ته زما پلار یې خو زما نوکر یې. نوکر جي نو دا سري دا د خزلو ته وګورئ چمن کې دا داسې پروت دی. پسه شبه دا واله دا مې یو سکیره ده او ورشه شبه دا زر جارو که شبه یاره خوب. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستا خو یوه ګنټه شوه چې د دې نه ریپورټه کلر که دا خدای په دې راټول که دا زمونږ د نیکه نشانې دی کې 48 جنګونه پکې کړي دي په دې ګاډي کې. مشر خان راته ووي ته نه دی وي د دې ډېر خیال ساته. مشر خان وته مه وایه مشر خان وته سپین خان دی. سپین خان نشه جي او که نه ګورې دا ته خو د هغه د غوسې ښه پټه د هغه یې ناست دی هغه بل یې ملا دغه کړي نو زه وایم چې ګزاره سره کوي ګوره غریبانان خلک یې نو تاسو خپل اوقات بیا هېروئ. دا ټول ګاډي نه دا مونږ یو هم نه خرڅو دا زما هغه یو د نیا مې دی هغه بل مې د نیکه دی بل د کړ نیکو دا الټو د مالټو وه پوه شوې مالټو مې ترور وه. ها د دې خو دې براشه وای ته ما ته ده ووایه که نه چې دا زما د نیام دا مېړه او دغه ځای فروخي ګنټرې پیتې راکړه چې بانډر باندې داسې دا پلاران دې نور نه دي او ته ورته نه یې تا سپین خان والله ما ورته ووایي خو هغوی نه پوهېږي ګوره تا پکې اخوا دې خوا قصبګر خلک اجرو کې راوستي نو مونږ نو خو دا قصبګر به راولېږه ته ما ته ده ووایه که نه ته دې ګاډي پورې ښه دا ډېر هوښیار یې که نه چې لکه بل کال نه زه فارغ یم ته راځه دې خوا راځې تاسو دې خوا راشه خیر سپین خان ما پیکه خیر یو به ډېرې خطې نه کوې دلته راشه ته زما غلام یې ښه پلار مې نه خو ټیک ته خان جي زه ستاسو غلام یم خو ګورې ته م غلام یې. څه مطلب ولې د امریکې غلام نه پیکه دې پیکه خولې راټوله که خولې سپین خان ته کښېنه سپین خان له نیمبو کې اوبه واچوئ شابې نیمبو کې ولې اوبه راوړئ خیر ورشه شبه ورشه اوبه هم لږې راوړه شابې څه چلو شو ما چې ننوتو یو خو ته هم که نه ګوره دې نسمونو سره به ډېره ازادي نه کوې ډېر به ورسره پرې کېږي نه دا داسې خلک دي چې په دوی دې داسې لاس راخې که نه دا بیا پلاران جوړېږي ښه. بالکل سپین خان د خو ستا خبره منم ما کله نه ما خیر دی انسانان دي لږ ورسره په تمیر باندې خیر راځئ نو الله باندې نه خفه کېږي. نه زه بالکل د دې خلکو خیال ساتم خو دا نسمن خلک دي دا چې څونه ډبې نو دوی به په سړیتوب وي او که نه داسې غم غرس پرې نه کوې که نه ما ته به دا لاران نه جوړوي اوس په دې ماله ډېر کار راځي ښه. صحیح ده صحیح دی وراره داسې کار دی د وړو د میل ته به هم ورشو که نه دا کسان ګورو چې کار کوي او که نه کوي او بیا به راشو مېګامات ته ځکه چې دوی هم کار مار کوي خو هسې ګپ شپ ته ناست دي او راغې نه پس بیا لرګو ټال ته هم ورشو. جي هغه پلې لرګي شروع شوي دي که نه هلته هم پکې هغه یو مالډکې منیجر کې نو دی دغه هلک کې څه ماته ګوټه ښکاري او ته څه خوله کټکور کټکور کې راشه یې پنډو باندې و سپین خان ته زور وکړه. خان جي اوبه مې دله راوړې د هغه نیمبو واله زور وکړه سپین خان بوډا شوی دی ګوره ښه ختم دی لاندې نه ته ورته وکړه زور ورکوې بې غموده. خان جي 500 روپۍ مې پکار دي ضرورت ته ډېر زیات څو 500 نو ته سپین خان ته څه لوې زه نه یم نه وراره خیر ته ما ته ووایه چې تر 500 لوټ دې لیدلی دی دا څو لیش دي په کمه ته لیش دي ته به دله 10 روپۍ ورکوه ته څه وایې خان جي کور کې وړي نشته واړه راته د لوګي مري ما ته لږې پیسې م راکړې وړه به پیاز ښه داسې کار به وکړې ورشه په هغه ټاپ کې وچه روټۍ پرته را که نه ما چرګانو له کېښودې را ابه یوسې هغه به وخورې ښه. نه خو جي کله کله هغه نه شو خوړی نو دا اوبه د څه دپاره دې کې واچوه پسته چې چرګانې کوې ستا بچي به یې نه خوري معده به هم دې په اسانه کار کوي ښه. نو میره خان جي چې دا مجبوري مې نه وه که نه نو څه به دې کړو حجرې ته قدم هم راغشتی ودې کتل ته ما ته وایې دوی سره په اصولو چلېږه زیاتې مه کوه شبه ځه شبه پسه لږه ته پسه
پاسه بدرنګو اګاډي ور راستاټ کې شابه ورشابه ګاډي راستاټ هغه ګاډي راستارټ که شابه راځي پین خان پاتې دی جی راځي السلام علیکم کشر خان وعلیکم السلام علیکم سپین خان څنګه دي ښه یې دا راته وایه که نه جی چې دوکان کې ورځ تر ورځه سودا کمیږي کسان د پنځو نه دوه شو دا ولې دا نو ته جیب کې اچوي سپین خان په خدای باور کوي چې زموږ میګا مارټ خو چې کوم دی روز ته ورځه په بر روان دي جی او نن کوم خو زه ډېرې درلېږم جي دا سپینې د خور شت دروغ وې که نه نو سپین خان دلته زه ولاړم او هغه ته ویې سپین خانه ته ما ته ده ووایه چې دې ما پسې ته راوړېږې د 5 کسو ماله کاري راغله تنخواه والې او ورته یې په ریسپشن باندې صرف یو کس ودرولې څه شو نور کسان سر جي هغوی خو چې کوم دی نو هغه یې لګیا دي هغه میګا مارټ صفا کوي جي ته اوس ما را په سترګو کې خاورې چې د سره خلاص شي دا خو سودا والا کسان راغلي دي تا ته زه هغه کسان یادوم چې کوم ما په تنخواه رښتیا څه شو پین خانه خو دا ما منې دا چوټي کته وټه وړلي شونډې ټوټه به یې کوزلې او بیا پستې شوي دي خو په دې کې چې دومره کریمان پرتې نو ته پر سکول شونډ باندې دغه نه شي مګرې چې مخکیني کس راشي چې ستا شونډې ته وګوري واپس راشي چې دا خو ډېر سپور دی سپین خان یو کار دي که نه څه؟ خو زه دا یو کریم استعمالوم نو دا 1500 روپۍ دي نو زما په چمله کې خو بیا دا نشي چې تاسو لې درکړم جي زما د سودا د خرڅولو لپاره خیر دی یو پین پکې وګوره او به روزانه په شونډو مګې دا نه دي دا به روزانه په دې شونډو مګې ښه او د سپور احتیاط کوه صحیح جي دا یو تاسو ځان سره مې وکړئ نه 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 دې کې هغه ګلابي راکړه پین خان ښځې راته ویلي ځان سره راوړه راولې جي دا ګلاسي دی ډېر تېز دی ماشاءالله دا راځي په دومره سپکه نه ده دا کېره دلته واپس کېره دلته او خیال کوه رسول خان ښه جي ښه ټیک شو صحیح دي هوانه پکې هغه باډي سپی راکړه باډي سپی نو کشر خان دا چې ته یو څه نو بیا به سپین خان غواړي جي که نه تا نه یې کټ کې که نه وایي د لوبې شونډې یا الله دا هم څه په مصیبت باندې سر دی زه خو د هند ذلیل او رسوا کوم چې دومره سپک مونږ ته ګورئ جان محمد 150 بوده ویډیو او پیسې ورته بقایه دیو اولی جانو یو نیم څو جوړ یو ویډیو وینن د زیارت وو ته پیسې به وړم پورا راغلی نه دی دا سپین خان راغی السلام علیکم خان جی کشه خان سلام علیکم وعلیکم سلام دې خراشه ونه سپین خان جی ګوره خو د موږ روان کړی دا جوړ یې خسته ماته نه ما په دې سکیل باندې کې خو دی ته ما ته وایې دا ویټ لپاره دی دا رسول لپاره دا جی د تلور لپاره دی لرکه ښه دا راته ووایې که نه چې ګدام خو ورځ تر ورځه خالي کېږي دا واره خبره مې او پیسې چې کومې پیسې هغه ما ته نه میلاوېږي څنګه چل دی خان جی څلور پنځه کسان وړبل کړي دي او نن ماښام پیسې وړي خرڅ دې او ورکړي شپږ سوه وړي نو ما تا ته نه ویلي چې په یو لاس باندې وړو او په بل لاس باندې پیسې دا تاسو رضان څه جوړ کړي دي باندې سړی نقد کنه بې فایده نقد کیو او د میل مزدوران څنګه کار مار کوي چکر په وې کو نه سره ډنه خمدار کار کوي چکر مکان کوي ما یو ها او جواب کوټه خو پکې لګي نو نه نه جنا نه 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 ته دې پراشه او ته ما ته وایې ته په کوم کرکټ ټیم کې چې تا په سر باندې دا کوي کوسکا نه میتی په سر باندې دا وګڼه کوسکا دلته په ټیک ټاک سپینو ټوبیا په سره ها خان میل ته وځه زه چې څو کار کوره دی ها صحیح پدې دغه مچې او قرض مر چاله مور ته سي ها. تا ته په دې نو سبا کوم دور دی صحیح پدې یاره خو زرازه سلام علیکم یا پروردګارا په ظالمانو کې تیر کړیو هغه روټي هم راته صحیح نه ملاويږي وی هغه چا روټي وکړه ګرینګه کې خدای دې خو بس بیا ولې جاړي ما ته راته بچی د لوکي پری او دلته هغه خان وی دغه کوي دا سره روټي غسپو ولا نه وی هغه وکړه دا خو یې مډیر ظالمان دي کنه پېمه هم زما خبره وره دې خانانو له منډې به خدمتونه به مولا کې ګاډي به مولا پاکه پرشونه به مولینځي اوس ته سپورې به موري او بیا مرته سړو په نظر نه ګوري ما داسې چل کو کنه ها؟ هزار وده کو ها؟ یا پروردګارا ته دا باد ګولې په دال مړ کې امين ډېر دې ځوان مرکه چې زمونږ د اثر تس پکشي درواره بیا خسړې هغه ډېر خسړې دی هغه وی چې سوینو زه تابعدار یم هغه کې رقم شته
ګاډي پاکول ډېر جاړه را جاړه مه کوه یارېدل کېدی شي چې را مازغه د بار وباسي او ډېر ظالم دي او ته وګوره پین خان مالونه ټول ختم شو تاسو پې ګوره دوره نه کوئ زه خو ورته وایم که نه چینجو والي دي راځه هغه دی راځه دا کټملو ډیلینګ عالمه وعلیکم السلام ته ما ته دا ووایه چې د دې پلان نه دا پوستکي لر شو نو دا خو کم وکړو 1 انچ 1 انچ ماله نقصان نه کړه د دې هغه رګمال صدر څه شو رګمال صدر پته نه لګي چې خندا باید څه بیماري وي که څه به بیماري خو ستان نه ټماټو و ټباکو زول قبض دې تېر کړی دی ته دې بیخته اوچ باکو کړو باسه نو چې دا پلار دې پې لر شي نو ماله په څه ګټو کې وراره ته دوی ته دا خبرې نه کوې زه خو راځم زه خو پې دغه کېږم ته اکثر پې چاپو لګم خو دا ټول هغه ته ورته وګوره د چوکاټ قبضه ده که نه چې دا زنګ کېږي ما سره کسان کم شوي وو دا زه اوس ټولې نه شم چې سیټ دی کومه ته چې زه را تنخواګانې در کوم په دې کې کسان غواړه مزدوران که نه داسې کار به وکړې ورشه هغه رګمال والا صدر به ورو دې ټولو لرګونه تو که ښه صحیح ده صحیح ده یو میاشت مخکې واده م کړی جوړ سامان یې ډېر کې کړی ضرورت تا ته واده چې تا واده کوو خاندي ویم ما لکه ته وایې چې دا بټېرې ذات نور هم زیات شي ښځه به د دې خیال ساته نه پیدا شي نه به شي هسې پین پړق پي وایي خیال ساته ښه صحیح ده جي صحیح ده جي به د دې وخت کې صحیح ده نو پین خان تام والله هغه خلک پکې اخېستي ته ورته وګوره دا اوس هسې لاټو مزه دی نو زه څوک یم چې پلار یې راپسې راغی چې زما زوی چې د ټک کار نه لري بل څه کار نه شي کولی ما یې زه ته اسان کار دی خو رګمال صدر پې واچوه او لږ به خیال یې ساته دا خو دونه ګران کار نو صحیح ده غم مه کوئ بس زه به خیال ساتم نورم او ډېرې دا وچې نیمې مه خوره ښه دالو در پروت دی صحیح ده جي یاره خو خدای توبه لمبلا وه او بچي وه سړی نو ته ما ته دا ووایه که نه چې ته د دې کټ قابل چې یو مدکرې سر ته یو خپلو ته او ستا څه کار ستا خو دا کار دی چې ته به جارو وې ته هم کټ ته ختلې یاره خانجي هم لږ ستړي شو نو موږ لږ ارام کوو داسې کار وکړه د ګټونو لنګې چې کوم داسې شوي شبه ته دا کوه او ته شبه زر ځای جارو کړه شبه دا حالته جوړ شوی خیر سپین خان دا ستړي شوي دی که نه ستړي خوبه کوي نه دا د خوبونو ځای نه دی ښه دا سره اکبر باچا ځای نه چې ټول لټان به پکې پراته وي خیر ښه دا بلډ پریشر هم ټول خوله خولي یې رو هلکه ډسکوپان کولی شبه دا څه دی دا ګیس پرې پین خانه باټروم ته لاړ شو زور یې درکړ سترګې بس ورواره یو خبره مې حسه ده دا نسمن خلک ما ټول عمر رټلي دي ما ته پته ده چې زما د مرګ نه پس به دا خلک ما پسې سپکې وایي خو ګورې ورواره په دې خلکو به ما بخې شو هم قیامته پورې ودې مونه وکړي نورې څه نغدې خزانه ورواره په دې حجره کې هغه مخامخ کومه ګټونه چې ده او کنلې زما ګاډیوان داسې کار به وکړي چې ډېر مخکې بعد د دې لږ پلار جم دې ښخ کړو دې لاندې او هغه به لکه ټول خوشحالي اراميانو خو صرف زما مخکې کوي وای پین خان ما ته خو ډېر ګران وي والله د پلار نه بعد خو به زما صرف ته وي او په مرګ هم داسې ښکاري ته به یې خو په سوډر ونه چا مخ ایستلی دی وای پین خانه ما وی اخره کې به د خولې نه سره وباندې چې خزانه ده خو طلاق مالار یم پکې غلط کار کړی و اخرت پورې نه ډمبره لرګي پین خانه اخره ګریبچه شوپن کې واچولم ټکه یو ارمان بری پوره کوم د اخرې خبره هلکه د کفن او د غسل انتظام کوې حاجي ښه پاتې اعلان هم وکړې کسان ټول راغواړه د فکټرۍ نه غون خلک راغواړه پین خان مردار شو نه رښتیا پخه خوړه ویم کشر خانه زمونږ د حجره خو غونډه پخه ده که نه کچه ځای پکې نشته دی به کم ځای لامبو ویم خوښه یې نه چې هغه بار پټي کې ولامبو نه داسې کار وکړې خپله کوټه کې به ولامبو کړه ولې ښځه صحیح ده هو هغې نه ته بېغم اوسه ښه ورشه کسان راغواړې پیره
دا شکر وباسئ چې خدای پاک د دې مصیبت نه خلاص کړو دا ډېر سپک ډک سړی و د ده لاسه مونږ ته په غاښ کې ډکې نه دی وایي دومره ظالم سړی که نه د ځمکې په سر باندې دومره ظالم سړی نه وه که نه مړی بس دا دوا ورته کوي چې خدای پاک یې ذلیل او رسوای کړي او خدای دې په قبر ور لګي مونږ خو د بلا نه خلاص شو او خدای پاک دې ډایرکټ جهنم ته ورسوي ذلیل کېږي وه لکه دا څنګه چې موږ ذلیل کړي خفه کېږې مه چا چې غریب سړي سره ظلم کړی دی او خدای پاک تباه و برباد کړی دی او تا ته دا پته لګي دا خان سړی نه دی دې ټول عمر خدای پاک د نیمې قسم نعمتونه پرې خدای بند کړي بالکل ستا خبره صحیح ده خو یا چاته توړې خورو یا چاته کدوان ته یو کار د مونږ سره ظلم کوي که نه خدای پاک ته نور هم تباه و برباد کړي راځئ چې یو کوچي دوا وتو دوا نه خیرې پکې ورته کوې راځئ خو نیک هم دی چې شرط هم پوره شي قبر نه پره خوا کړي دا خو ډېر غټ کار شو د دې مصیبت نه خو دې اخلاص کړو مړه مسلمه د سپو نظر به راته کو تا به چې په حجره کې انسانان نه سپیه ساتلي په جمع واپس یو دوا کې یا الله خدای چې دې مصیبت نه دې خلاص کړو او خدایا تی په ګور کې په چینجو خوړلې کې امین امین خدایا تی په کې نور په لړزان کې چې دې بلا نه دې خلاص کړو او که نه دا خو موږ تباه برباد کړو خدایا تی ذلیل او رسوا کړي الله امین ناسودو خدای چې خدای دې خلاص کړي څوک ناسو دې یادو دیو دا خانجي دوی یادوي زموږ د خان مخ ډېر سور و او کنه په پای کې خو شک نشته او کنه خو دویمه ورځ د خدایه پاکه خو ولا خور هم نه خوړلې مخکې خوړلې بس صدقې مدقې ورکوې حاجي خان ورکې دې ټول لګي لګي ورکې ولې نه خدای پاک اوس ما ته دا مشري د غون خاندان په حواله کړه که نه نو زه به تاسو ډېر ښه ساتم اوس خو به کشر خانه تاسو به زه د اول نه درېم ټاکم انشاءالله کشر خان داسې کار دی که نه چې تاسو غوره د هغه په شان نه شئ او خو ډېر یو بل شان سړی و نو څه به درته ووایم که نه ډېر ښه سړی و کچر خان دا کپن پیسې هم پاتې دي هغه به د خزانې نه بیا ورکړو د کپن پیسې نه نه چې غاړه ازاده شي چې لیو بکي هغه زاده ده الله بخلې ما بیګام خوب کې ولیده پټال رنګېده ما یې دا جټکي ټوک درکوي وی والله پته نه خو چې ګورم یو وړک نه وي څراغ خلاصېږي خان دا به جهنم ټالو نه نه خدای دې نه کړي شین پټکي یې والیو یا شین پټکی خو اچولو شین پټکي یې ټولو خدای شته کو د اور پټکي وي دا چې کار وکړې کسان سوري زمونږ ټولو سل کسان به یې او جو دوره پاسه سلی جی بیا سل کمی دي که نه چې لس خو مو رسېږي یا الله توبه خدای توبه چاته زر روپیا ورکه کشر خانه دا ټول دسې او په ټولو باندې تقسیم کې او دې دسو کې به بیا چینی والی کوټ کې پیش وي هغه په لونو بچو باندې وخورې چې هغه ته ورورسي او دا د سقاط پیسې دي کشر خان والا والا ذاته که چې جنت ته لاړ شي ګنې دوزخ منځ به وایي بس لاړو او داسې کار چې دا مشري ما ته په حواله ده او یو کس نه دی بلې ډیوټۍ ته ښه کار ووایه غواړې ښه او که نه ځای دی پاڅېدې تاسو ځئ سلام علیکم وعلیکم سلام دا پیسې په کسانو تقسیم که ښه هسې واچئ ګورې دا د خیرات پیسې دي چې ورورسي مونږ کتل د غټو خلکو دغه انجام په دوات سره مونږ ناستو تاسو بل څوک ولیدل زارېږې د غریبانانو خلکو نه خبر کې 200 کسان لګي 200 اوې دوات کم از کم 300 کسان ناستي مړه نو په داسې پیسو او په داسې مال خال به څوک دی جو اکثر چې کوم دي د قبر دپاره په پیسو خلک راغواړي یاره وره چې د غریبانانو سره خیر ښېګڼه ونه کړه نو ځکه وله څوک راځي نه اسلامه د غټو خلکو مړي نه دي دا په غریبانانو خلکو خشته ښکاري ای د نر بچي او که مونږ غریبانان وو که نه نو دوی ته به دا خانان چاپې ای د نر السلام علیکم اسلام وعلیکم سلام علیکم جان څنګه خیر خیریت دی خیر شه ویم کشر خان غوستي حجرې ته خیر خو دی و یو واده لري ځان له په خپله کړي یو واده له زه کوم زه ته څه خبرم خو یې راشه که نه ښځه سیده جي درځم او سټور چاته حواله که ښه بندومه سیده ده سیده ده خدای پاکه چې اوس ما ته څه وي دغلته خو تیاره بلا ده بلا خو د ورده مه شي خدای دې خیر کوي راشه که نه زمونږ نه هلته په حجره کې سرمن وښکه
او دې د لیندي دغو خې ته وګوره داسې خاموش ودرې اسه لکه څه چل وای خیر لکه څنګه چلیا خیر دی مغه پلار دی وی راشه اپیا خو یې مړ شوی دی کشر خان نه ته یادومه خو زمونږ د غونډو پلار دی اوس خخا اوس هغه هم جال دی نو خود پلار دی انجري ته راشه څه وایي هغه ترې مړ شوی رسه پیسې سترې کړي چې هغه درکوي ها زکات مکات وا حجرې ته زر راشه ښه صحیح ده زه دارم ښه زه لاړم لکه دا خو به ډېر خټکار شي دا کچر خان ماته ډېر ښه سړی ښکاري ښه دا مشري ډېر ګران کار دی که نه خو چې په دې سیټ باندې څوک کښېني نو بس یو غرور او تکبر پکې راشي بالکل جی خو ما کې شکر دی نه راځي انصاف پکوم نه نه تاسو کې انصاف شته کشر خان دوه کسانو ته خو یې ویلي دي که نه راشه لکه راشه السلام علیکم وعلیکم سلام ګناه پې چا ویلي ودرېږه ما خو اجازت واخیستې دي ته د ما یې ناستې سپک دټ سړیه ته اوس ما په لرګو باندې مشر کړي نو دا راته ووایه دا غداري دې پکې څنګه وکړه ما خو غداري نه کړې دا څه غداري جي وګورئ چې څومره شوي ما دقه پیټې رانه نور کله به چې څنګه سپین خان په ټیم کې راتلې دا ولې دا دانې سړي زوی ښکارم نه جي نه ستا د نوکر به راته او پیسې به رانه راوړي وایي خانجي پیسې غواړي نو دلې به مې ورکړې لکه ستاسو دوانو سلا وه خانجي کور کې وړنو وړوله مې پې وړوله ولې که صحیح هلکه تاسو اوس ګل خان سره غداري شروع کړه مجبوري وه غداري خو جي تا سره د نوکر کړې دا کار به وروستو کو دواړه کونجاري شي دواړه سره کونجاري شي لاندې کېنه کېنه ګینې ورمولې ده له ماتومه کېنه خپله دې بنیاد وباسه تاسو خو زه په چرمولم خاجي دلته کې راځي ما خو مجبوري وکړه تا مجبوري وه لاندې کېنه والله چې کشر خان ډېر زیاتې ورسره کې خانجي مې ګل به مخ مات کړی زیاتې مې وکړه که نه او جی وای داسې زیاتې ماله نو پکار که نه والله زړه مې نه غواړي که نه خو چې کله را نوکران نه وي روان شه خپه مې وخوېده دونه کمزورې نه نورو ته دې ویلي دي هغه واله السلام علیکم کشر خانه وعلیکم خانجي وعلیکم سلام دی خو راشه دا راته ووایه چې د وړو ملک ډانډلي شروع ده که نه او زه نه خبرېږم دا ولې خانجي دا نوکر به راتلو او ما به چې کوم چې دا 50,000 ګټې ورکولي او تاسو له به یې راوړلې او ستا پکې سلا وه په ایمان کې صدا پکې زما وایو ته لاندې شه دې خوا شه دې خوا شه سمه سره نه راوخېږو خلکو به سره پرټل کوو او تو خو موږ بوانو شیندلو پتا خو موږ سپین خانو بخو ما هم ډکه غوښتل که نه تره اوس مې پې وبخلې دا دې ته وایي